صدر محترم او زما محترم و مشرانو کشرانو ما نمخ کې تاسو د علما حضراتو ډېر ښکلي تقریرونه واورېد. د وخت چې کومه تقاضا وه کافی حد پورې هغه مضامین تاسو واورئ. عزیزانو زه لږ غوندې ساعت لا ستاسو مخې ته حاضر شوی ځکه چې 11 بجې شوې او زما دا ملګري وایي چې دا جلسه زر ځکه نه ختمو چې دا خلق بیا د شیعاګانو جلوس ته ځي. نو ستاسو د برکته زما هم بیړه تباه کړه تر 11 بجو یې زه هم کېنولی. نو هسې ما خیال کولو چې دوی ټیک وایي د دې قوم مزاج دا دی د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی او پخوا به دا اینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانانی چې ګرځي داسې به پخوا اینده وي ګرځېدی. نو یو سړي په هغه اینده وي داسې په دې ځای چونډۍ ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے. نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے یہ کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی نو خفه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ. جومات تم راغلي یئ او هلته م ځئ. ما نه مخکې د مولانا صاحب یو خبره وکړه چې که تاسو نه تلئ او د دې خلقو دا مارکې او جلوسونه م ګرمولی نه نو دوی به د شرم هم نه راوتې چې څوک ورسره وی نه. معاملہ ټوله تاسو خرابه کړې معاملہ ټوله د سنیانو ښځو خرابه کړې. نن شپه وګوره زرګونه ښځې د سنیانو به د هغوی جنډو سره ګوډاګي تړي جنډو لاندې به تېرېږي مرادونه جنډو تره به لپټی تړي زرګونه زما عزیزانو عرض میں داو چې کېږي اسم نه ځکه چې کم شی د کم قوم مزاج وګرځي آپ بدلول صرف د خدای کاری د بنده د وس شی دی. زمونږ د قوم مزاج استاجیبه ګرځېدلی دی واوري ارڅ او کوي هغه څه چې خپل نه ورته څه وایي. پخواني مسلمانانو به چې څه واورېده به کول. اوس مسلمانان چې څه واوري هغه کوي نه چې څه نفس اوړه ورته وایي کوي هغه. ما عرض دا و چې تقریرونه تاسو ډېر واورئ سبا به انشاءالله کوټه دروازه کې د مولانا ندیم صاحب تقریر 1 بجه شپېله به بیا قاسم علي خان جومات کې بیا د ندیم صاحب تقریر بیا به راځئ. الله دې توفیق درکړي.
عزیزانو په دې راتلو کې به موم خیر دی نو دا نن چې تاسو راغلي دلته روټۍ نشته پیسې نشته هیڅ نشته د سود د زکات پیسې نشته چې یو اتا تانې خو زم در باندې ویش سود خو لا څه کوي اوس خو یې شرم جمع کړی دی بلا بیل در باندې ویشي رابشي که کېناستی یو ساعت ما داسې طبیعت دی که یو قسم مجلس کې پاسې زه یم جوړ دوی تنګ شو بیا زه بس کوم چې یو هم پانسم یو پانسم عزیزانو شته هیڅ نه یو درد دل دے سرائے بیانو ما ته د وینا توفیق خدای پاک راکړي شته هیڅ نه عرض مې داو چې دین نن په دې وطن کې او په دې دنیا کې یو ټوک یو غیر ضروری شی دین که دینو نو په اسلام کې اول سړی ابو بکرو چې هغه دین ګڼلی اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار په سترګو وکته سردار کونین ورته وی چې ابو بکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه هغه ورته وی چې په عشق کې مطالبه نه چې مې پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ په لرزا کړه اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي ما دستا جفا قبول په وفا کړه ګل په لال او په ګوهر کله څوک پیری ګل په لال او په ګوهر کله څوک پیری بېله ما چې تا خندا کړه ما ژړا کړه داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه خبر خلاص تا صدق پیش کړ او ما تصدیق عزیزان مال حال د ابو بکر عمره چا سره نو آس ہے راوڑ او خدمت اقدس کے قربان سر سے خفا نشي مونږه عموم د ابو بکر نو بلو
مونږ هم ځان عاشقان د رسول د ابوبکر غوندې ګڼو. ته خو د رسول نوم ما ته واخله، بنده د خدای او علمبردار د توحید ځان ګڼو. ته خو د خدای نوم ما ته واخله چې زه یو انا درکم. وبکې د خدای په نامه معاف کړه. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ د خدای په نامه معاف کړه. چې د خدای په نامه معاف کړه کوئ داسې؟ دی خو وګورئ، زلیخې ته نظر تلی نو هلکان به راغله چې هغه د یوسف راغی، نو څومره اشرفی به چې په جیب کې وي وله به یې ورکړه. و داسې که یوسف نشته وی که نشته د دې چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده، دا ماله خدای په نامه قرآن کې راځي. مونږ ټول چغې وو قرآن قرآن قرآن، اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن. دا قرآن دی چې پرون دی د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه. د لاهور د شورا یو ممبر دی، زمونږ ملګری دی، ښه سړی دی. وی اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه. یو پنجابی مولا و، دا پنجابیان ډېر بد دي، هغه ترې راپاڅېدلی وی دا له سزا ورکوي د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پې دعوه کړې. مونږ هم داسې قرآن قرآن. تاسو پوه شئ دا مولیان رڼو په ارام کښېني، اسلام را روان دی، بلکل را روان دی په ارام. کوم خوا نه را روان دی؟ کوم طرف نه را روان دی؟ قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی، تیار پروت دی. د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کېږدي او د ملک فیصلې به پرې کوي. قرآن خو تیار پروت دی. په هغه زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکې کړي، مسخرې کړي. 35 کاله د پاکستان وشو، هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 اسلام، او د اقتدار نه بعد بیا یې زم خرید کړی ما، بلیم خرید کړی دی، بلیم خرید کړی دی، بلیم خرید کړی دی، او رو رو به کېږي. رو رو به ولې کېږي؟ د انسان جوړ کړی قانون د مارشالله اډیننس په رو رو نه حاوي کېږي په ملک، او قرآن اډیننس په رو رو حاوي کېږي په ملک باندې. ولې په اوبو کې سترګې غړوي؟ خر لکۍ نیونه څه خیر دی؟ دې خو وګورئ دا زمونږ ملک دی. والله که هغه حکومت رانه په ارام کینی چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه شو. په دې ملک یو مولا نه دی چې څه به یې د شورا ممبر کې او ورته به یې وپړقی او څه به زمونږ د مفتي محمود صاحب یو ملګری په دې ترخ کې به ورته ناست او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک شیک ده، نو د پکشیک شیک ده، پکشیک شیک ده. ما چې ته پکې چېرته پکشیک شیک ده شوې نو خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړقېده، پړق ته مړز غوندې یې ټوپ پالته کېناست. نو دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو. بجلیګر مولا یې مړ کړو، بجلیګر مولا یې که مړ کړو د
بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتوګونه وباسي. تاسو محمد امیر بجلیګر مرداباد، اسلام زنداباد وایا، قرآن زنداباد وایا. بجلیګر څه بل څه اسلام زنداباد. دا هغه اسلام دی که د رسول الله په وفات اسلام ختم نشو، د ابوبکر په وفات اسلام ختم نشو، د بجلیګر په وفات به دا د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېمې تبې ورکېږي دوی په آرام نشي کېدی، بل بجلیګر به وله پیدا شي، بل به ستنې به ورته د کونینو په دا سومبۍ کې وایي پرېږدي نه. ما د مرګ افواه ولې مړ کړم، یعنی ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي؟ څه چل دی؟ او که مړ شم نو ختم، لاړم غرق شم، مړ کېږم به نه. وی موت کا ایک دل معین ہے، موت کا ایک دل معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي، به زه به پې مړ کېږم، نو د غمه خوب ولې ټولې شپې نه راځي؟ زه به مړ کېږم، تاسو به په آرام کښېنئ. علما تر هغې پورې به په آرام نه کښېني چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه. علما به والله که د سود د زکات په پیسو یې خرید کړي، دلته دوی ورپسې دا د سود د زکات پیسې ګرځوي. ما ورته وی چې مونږ هم وله فتوه راویستې ده چې مالي موزي او بخور غازي دا د موزیانو مال دی وهی دا څه خیال دی چې دا 15,000 روپۍ چاله ورکړي دا ملا تا خرید کو، زه به تاسو ته وښیم چې څه وخت کې پلیټ فارم قرآني نظام دپاره جوړ شو چې علما په کوم پلیټ فارم ولاړ. دا ملک یوازې ستاسو دی، تاسو ملک دی، د بل چا پکې څه حق نشته. زما عزیزان په دې اصله کې نه علما خرید کیږي، علما لوی خلق چې څوک خرید شو الله چې نه دي نه دي تر قیامته پورې به باقي. ما دو درې کسو ما ته وایي چې دا مولانا صاحب حکومت پسې ډېر لګېدلی چې دا نیسي ولې نه. تاسو به هم ویلي ده چې دا نیسي ولې نه، په نیوو یې صرفه کله کړې ده. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. قیوم خان د دې فرنټیر وزیر اعلی چاته به چې په بد نظر وکتو د صفحه هستی نه به یې میټاو. یو تقریر مې په 400 کې کړی او دا مې ویلي چې ګربه میرو سگ وزیر و موش دربانی کند، گربه میرو سگ وزیر و موش دربانی کند، ای ہما ارکان دولت خانه بیرانی کند. چې پیشو د غوښې بادشاه وي او سپی وزیر وي
او مګی څوکیدار د غوښې ډیری پروت دی پیشو بادشاه کا او سپی وزیر کا او مګی څوکیدار کا گربه میرو سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند پیشو د غوښې بادشاه وي او سپی وزیر وي او مګی څوکیدار وي دا درې واړه به څه چل کوي ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند دا درې واړه به د غوښې بیړه تباه کي خدای راستی که چاله تیکه هم پرې داسې ده که نه دلته زما کرام کاتبین ملایکې چې وې هغې ولیکل چې دا سگ وزیرو چې د ویلي دي دا سگ قیوم خان ته وي هغه خو صاحبه غوږونه اوس سترګې نه وې چې په ځان خبرېدمه د شپې شپې شب قدر قلا ته رسولی یو کال شب قدر قلا کې زه نظر بندم یو کال راووتم زما ستار مغسې لګېدلی دی او د هغه مې جنازه وکړه ټیک شو یحیی خان په حکومت کې هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنده خانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي اوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په خیو راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کي په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند کړي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي په دغه شپه تاسو ته خدای ته سجدې لګول پکار دي چا چپړاسیتوب نه درکولو په پاکستان کې وزیران کړئ نو خدای ته سجدې ولګوئ چې په دغه شپه تاسو ته ازادي میلاو شوې ده تاسو په دغه شپه په کلبونو کې ګډېږئ داسې ده که نه ده خدای چې یو مهرباني په تا وکړه او د انګریز پلیت نظام نه اخلاص کړی او خپل ملک یې درکړ نو خدای ته سجدې ولګوه او دا ووایه کہ کہاں میں کہاں یہ نہ کھاتے گل نسیم صبح تیری مہربان خدا داستا مہربانی دا سجدے ہو لگا دا صدر کلب میں ویلے ہو دے غیبی ملیکو لکل چھے صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چھے صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاللہ کی زونی ہو دا د یحیی خان په وخت چې ویني هم کوواټ جیل کې وما چې بیا مارشالله عدالت ته پیش کوم وی تا داسې چل کړی ما خدا نه دی ویلي صدر هاؤس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا د
بزرګانو لیکلي دا 4 واړه بزرګان را سره پیش او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چاوړي دي مارشالله عدالت تماوي چې دا 4 واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه 3 کانی رو غواړه په 3 کانی دی له طلاق ورواچوه چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه رو غوښته سی ډي والا وی چې مولانا صاحب زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس په 3 کانی می واچول په 4 واړو مجسټریټ نمبر راغی ما ته ما خو نه واده کړی دی طالبان وایي طالبان معنا تسنیه ده که جمع ده او د معنا مفرد څنګه راځي واحد متکلم وای وای کنه وای طالب خاور بملاشه طالب خاور بملاشه په کتاب پروت یاد ویشن کی خالنا دام بر سرای میخي چې په دې خار کې تاسو ګورئ او د بازارونو کې ګرځي تاسو په معیه او معنا پوه ذهن خو بسيط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته چرته متوجه دیکھو گورئی لا تحزن ان اللہ معنا معنا اے ابو بکر میرے گا ان اللہ معنا خدای تاو ما دواړو سره یو شان څومره خدای چې په دې غار ثور کې ما سره دې دومره تا سره ما او تا دواړو سره دریم په دې غار کې یو برابر د خدای ذات ته چې اون یری کوم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې کوم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې کم ابو بکر چې په مدینه کې سره د جناب محمد رسول الله په لاس پروت دی هغه ابو بکر خراب دی او سور له 100 کال وروسته تاسو کوي عزیزانو عرض مې داو غار ثور نروان مدینه ته اطلاع لاړه چې محمد رسول الله را روان دی ولی ولی جنکی لاری تراوتی دی او تمبلون ور سر دی سردار کونینی چی ولی دا چی پاغا غنڈو باندی راوڑی دا ابو بکر ور پسی دی جنکو تمبلوال شورو کر غزلی وی سا غزلی وی طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي اهل مدينة نن د سورلسم سپوږمۍ په مونږ راوخته د خدای شکر وباسئ تمبل غږی او دا غزلې ورسره نن ستا د ملک جینکۍ څه غزلې وایي او امام حسین منلو والا تاسو د بی بی زینب نوم په کومه خوله اخلئ
تاسو د بیبي سکینې نوم په کومه خوله اخلئ؟ تاسو د امام حسین نوم په کومه خوله اخلئ؟ د وراډ او د ټي وي پیدا کرده تخمه، ستاسو آینده نسل به ډماني ډمان. آینده نسل چې د چا تربیت په ټي وي او په وي سي آرونو باندې کیږي، نن هر کور وګورئ ډمخانه ده، هر کور. که خدای مې پې نه ګناهګاروي د پیرانو کورونه هم دمخانې دي. دا تاسو چې لاسونه سپوئ او سجدې ورته کوي، هغې کرم ټي وي ګانې رنګین ټلویزیون او وي سي آرونه پراته وي که نه وي. راشئ چې درته یو خیر، زه پټې پناه خبرې نه کوم، راشئ چې دا ما غوندې کرایم درته وښیم، ما غوندې کره درته وښیم چې ښځو نه یې سرونه کټ کړي دي. این چې کینی وي جناب غوث قربان قربان، ای جناب غوث تا بیړه تباه کا. جناب غوث درته ویلي چې ښځې نه ویښته کټ کا، کتابي بړوا. جناب غوث، جناب غوث او تاسو شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمت الله علیه او تاسو نن د پېښور دنیا وګوره، د شیخ عبدالقادر الجیلانی په نوم پیسې اخلي او زامن یې پې شراب څښي، ښځې یې پې سینماګانو ته ځي. شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم شکراني علي او هندیانو له په 200 روپۍ زامن سرونه جوړوي. غلط وی؟ دروغ وی؟ زیارتونو کې وګوره، د زیارتونو شکرانې او حاصلات په هغې ټي وي ګانې اخیستې، په هغې جواره یې کوي، په هغې شرابونه څښي. تاسو د اسلام نه چېرې دا تپوس کړی دی چې د قبرونو حاصلات خوړل څنګه دي؟ د امام حسین شریعت نه هم تپوس وکړئ که د امام حسین شریعت نه هم تپوس کړی دی. او د پېښور خلکو چې نن د گنج او د یکتوت نه بار د کولالانو ډیري لګېدلي، د منګو او د پېښور دا دنیا وروتې وه د اخون بابا دیرې ته، او نه راغلی چې نوی منګی علي او بالي او په قبرونو یې اچوي. د امام حسین د نیکه شریعت نه هم تپوس کړی چې په دې ورځ په دې قبرونو اوبه اچول څنګه دي؟ څنګه دي؟ ښه دي که خراب دي؟ ولې اچوي؟ دا نن دا څوک تلي نن دیلی نه راغلي یو، که بمبئی یا امبرسر نه راغلي یو، که امریکې نه راغلي، دا کوم ځای نه راغلي؟ خو تاسو وایي زمونږ ښځې وي، زمونږ لوڼه وي، مونږ او کوچنډی م په اوږه، منګوټی م په لاس کې، اوبو نه م ډک کړی، خدای د کولالانو اورېدلې وه بلا منګي خرڅ او بوړه ترورې دا ولې دا اوبه اچوې په دې قبر؟ وی بچیه په دې ورځ دغه حسنین تږي شهیدان شي. دا څومره دنیا چې ولاړه یې دا تبلیغ شروع کوي. تاسو په ایمان ووایئ چې تږی تی او اوبه زه څښم، نو ستا تنده به پې مړه شي. تږی تی او ما ډک کټورې اوبه وڅښلې او درته مې وایي چې موړ شوې موړ شوې، نو ته به ما ته وایې چې خدای دې پرېښو، بس اوبه تا وڅښلې او ما ته وایې چې تنده دې. دې خوا وګورئ، اوږې تی او دا دانوړی زه په خوله منډم او بیا درته موړ شوې، داسې کېږي. تږی امام حسین شهید شوی او بت ته دلته په خپل مړي په اخون بابا کې اچوي. یعنې دا کوم عقل دی؟ تږي په کربلا کې شهیدان دي او به دلته اچوي، دا کوم عقل؟ دا د چا رسم دی؟ دا د چا رواج دی؟
نن د تمام اهل بدعو او د بيدینو رسومات چې په مسلمان کې رانه دی خو ګوري د دوه اخترو منځ کې دنیا په مسلمانانو کې ګوره نکاح نه تړي ولی وای د دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي سره د دې چې په ټول کال کې څومره ثواب چې د دوه اخترو په منځ کې نکاح کې دی دومره په ټول کال کې نشته ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د بیبي عائشه سره د دوه اخترو منځ کې شوی سنیان چې واده کوي پر روجو وشتم نکاح تړي بیا اختر نرستو واده کوي وای دوه اخترو منځ کې بیا نکاح نه کوي دا د شیعو مذهب دی په تاسو کې رانه نه وته محرم کې نکاح نه کیږي چا نکاح په محرم کې کو دنیا ورپسې و پیړه دې غر د شورې ته نه کو پیړه دې غر خزم وای د شاه قاسم نکاح په کربلا کې په کوم ورځو کې شوی په دې محرم د شاه قاسم بیبي ته نکریزي درونو د وینو لګېدلې یو خیمه نه ډولای بلې خیمه ته واده خو سنت ته تاسو په ایمان وای چې در کرمړې وشي ته به سنت نه کړي مانځه سره ککې به نیکه ځکه چې ګناه ده التمړې شوی مړې شوی سنت پرې ده واده خو سنت ته جناب محمد رسول الله فرمایلی دي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نکاح زما سنت ته اور ورځ جائز اور جمعی کا اختری کا محرمی کا برافاتی بالکل پټول کال کی یو ورځ داسې نشته چې پکې روان نمازی ځان جینا کئی دی تنبلو لگا گئی طلع البدر علینا من ثنیت الوداعی سردار کونین تا پیشکش شو د مدینه لوی لوی سردارانو صاحب ته زما ملمه سردار کونین وی چې یو طرف ته شي زما پروردگار دا فیصله کړی دا چې زما دا اوخه د چا په دروازه کې کېناسته زه به د هغه مېلمه یم اوخه تلا هر سرمایهدار وی یا الله زما کور یا الله زما کور ټولو نه تېره شوه د ابو ایوب انصاري په دروازه کې ابو ایوب انصاری هغه سړی و چې څو ورځو نه په خپلم نهرو بچیم نهرو که د پاسه سردار کونین هم ملمش ابو ایوب انصاری زار جاړي چې پروردګار زما لوګا او زما د بچو لوګا خو چاتم پته نه وه خدای اوس خو تا محبوب می ملما شو چې دومره څه خوراک راوی چې د ده ملمستیا مې کړې رسول الله راوغوښتو وی ابو ایوب جاړه ما مه خفه کېږه ستا د بچو د لوږې برکت دی چې نن زه ستا په کور کې ملمه کړم دا ستا لوږه او ستا د بچو لوږه د خدای دومره خوښه شوه چې زما اوښې ته دا حکم وکړو چې په دې دروازه کې کښېنه د اوږي مېلمه عزیزانو کم مقام چې د اوږي او کم مقام د غریب دی د خدای په نیز هغه مقام د سرمایهدارو نشته هغه مقام د مالدارو نشته ترمذي وا حدیث دی قیامت کې که مالدار بخلی شي بم غریبان تی 1500 کاله مخکې جنت لري مالدار شي اوس بیا خبره ده چې مونږه په داسې زمانہ کې پیدا یو چې غریب راتاړو د سړي زوی نخکاری کدي خو مالدار دي مال راشي مالدار مولانا صاحب سلام
خیر تاسو خېږي صحت بال بچ کور واړه زاګه اهل بیت بیبیانې په چادرو کې چې ګرځي هغې ته مونږ بیبیانې وایي تاسو خدای دا داسې چې ګرځي دا بیبیانې دي شرمېدلو دا بیبیانې دي شرمېدلو اوس زه ورته څه وایم کور واړه زاګه بیبیانې ټول ښه دي غریب راغی مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم خیر شه مولانا صاحب سال دی ښه الحمدلله نور چې طبیعت ښه مونږ یو داسې مونږ به هم جنت ته جنت څه کار جنت سره زمونږ څه دی خوا وګورئ مالدار ناست دي د پیغمبر مجلس کې او پیغمبر ورته تبلیغ کوي او غریب راغی په سترګو ړوند عبدالله ابن ام مکتوم تپوس کوي پیغمبر وی لږ صبر الله ورته وی عبس وتولى عبس وتولى ان جاءه الاعمى پیغمبر له خو دومره بس وکړه مالدارو سره لګیا په خبرو حیرس ته دادې چې دې کچرته مسلمانان شي او دا ړوند او غریب راغی نو تندی دې ورته ترش مالدار راغی نو د چرګي چرګانو ته تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خېږي ډېر خیر نور الحمدلله دې به مونږ جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې مړه ډبه دې خولې له راوځي غریبانو دې هم خدای پېښ وباسي اډو عقل پکې نشي هلکه خو داسې غاړه ورکه او بس لاس داسې داسې غټ راغی السلام علیکم په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې وپړپئ دې خوا وګورئ د مولانا تھانوی ایمان پیدا کئی مولانا اشرف علی تھانوی ایمان پیدا کئی سرمایدار براغے ملما بو خلیفہ تبویل چلے جاؤ اس کو خانقاہ میں اور اس کو دال کھلاؤ دال کھلاؤ خواہ غریب براغے لے جاؤ اس کو مرغا کھلاؤ حضرت دا والی چې کوم د مرغی خوراک قابل هغه باندې دال خورے پیغمبر نے فرمایا کہ کل جدید لذیذ غریب کے حق میں مرغا نیا ہوتا ہے اور مالدار کے حق میں دال نہیں دراصل بات یہ ہے کہ میرے ہاں مالدار کا کوئی مقام نہیں دال کھلاؤ اس کو ادھر گدی کی طرح بٹھا غریب آ گیا اس کو مرغا شاندار مالدار کال کی اوزل ما درته یو د امام حسین نوم مالی مې نوم شرموي خدای او قران ته وګورئ د غریب بیړه تباشي ټول کال په منځونو کولو مونږ د سړی په نظر ورته نه ګورو سرمایدار د اختر مانځل راشي تاسو وګورئ چې دا دنیا ته څه ګیر چاپیری هی کني
خان اختر دی مبارک خان اختر دی غریب خوار چرته ګوټ کې ناست هغه له هیڅ کوم نوې چې اختر دی مبارک داسې قوم به سیلاب نه وړي داسې قوم به ښه ورځ ګوري د ابوالحسن خرقاني ایمان پیدا کا محمود غزنوی جواب ورلیږي چې زه بادشاه یم او راشه ورته وې ستا بادشاهي زه په یو کوډی نه الم هغه وی واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم ورته په دې آیات کې ترتیب دی اول اطاعت د خدای دی بیا د رسول دی درېمه درجه کې اولو الامر دی نو زه د خدای اطاعت لم نامني اوسګار شوی ستا خو درېمه درجه محمود غزنوي په خپل راغی چې ورننه وته ابوالحسن خرقاني ورته پانس په ناستې لاس تقریر چې ورته وکړو چې بیا تلو نو ورته پاسې بعد ابوالحسن ته وی چې زرالم ترا تپانسې دی او چې زم را تپاسې دی وی چې رالی ستا په مزغو کې د بادشاهۍ نشوه دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلق هم شته چې ستا بادشاهي په یو کونجه کې نه وي وی اوس ولې پاسېدې وی اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ ټوله نشه ووته نو ځکه درته پاسېدم دا ایمان پیدا زما عزیزانو ابو ایوب انصاری تا جناب محمد رسول الله وی چې ستا د لوږې برکت دی چې الله زه ستا میلمه کړما ما میله شروع شوه اخیري ټکي ته راځم حضور وفات شو چې وفات شه انصار او اهل مکاو کې باس چې خلیفه به څوک امیر به څوک اهل مدینه وایي چې زمونږ ملک دی زمونږ به امیر تاسو خو د مکې مهاجر راغلي باس شروع شه صدیق اکبر پاسېده ورته وی یو حدیث واورئ د جناب رسول الله صلی الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه وي اوس تاسو خوښه انصار وایي چې پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه وي ابو بکر په قریشو کې تا نه لوی سړی به بل څوک په یو اواز ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت وشو اوس نن بیعت شوی سبا له صادرې په اوږه کړي دي او روان دی بازار کې صادرې خرڅ چې بال بچ له نفقه عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نه ورته نفقه جاری کړه چې دا وخت هم د قوم خدمت ته ورکا څه د پاسه 2 کاله د حکومت چې وفات کېده وصیت یې وکړ لور ته ووایي چې د بیت المال کوم څیزونه زما په کور کې دي بچیه زما د مرګ نه وروسته دا ټول څیزونه عمر ته حواله کا ولې د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی زما عزیزانو د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکړي دا سه ګران را ده کې خو چې دا پالل ډېر ګران وي د صحابه متفقه فیصله وشوه عمر فاروق امیر عمر فاروق ډېرې خبرې او ډېرې قصې دي خو یو درته کوم عمر فاروق په کور کې څه پوزیشنو آل داستانم لګو ګرځي
په یو کور کې وګي چې دیوال سره کې خو څه چل دی مورې دې پایو کې اوبه واچوه لګي دي وی مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا پایو کې اوبه واچولې سخته سزا به ورکړې کېږي وی عمر به اوده پروتي چرته ورته مور خبره دې ښه وکړه عمر به اوده پروتي خو که عمر اوده دی نو د عمر خدای خو اوده نه دی وعزیزه مور او لور په کور کې د عمر خدای خود نه دی اخو می ګوري چې عمر اډر کړو موږ دغه خلاف ورزي کوو دا عمر چې واله شو حضرت علی راغی وی یو اسرا کوي چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم پاسور شو یو حکیم پس یو کلی تلاړو چې لاړو حکیم ځان پس راسور چې نیمه لارې ته شو زه خپل کلي ته وی ولې وی عمر وفات شو وی څنګه وفات شو څوک راغلي आवाज دی واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مه کوه او ګوره پردی چیلی پردي بوټي خوري لګیا ده عمر چې ژوندی و نو پردو چیلو پردی بوټي ته خوله کولی نه شوه عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه والله چې د هغوی په حیواناتو حکومت نن د ملک نظام او د ملک حکمران مونږ نه خدای راستی که خپلې ښځې م یریږي تاسو نه ښځې یریږي تاسو نه ښځې یریږي دا نن شپه به چې باري دغو نه ښځې یریږي تاسو پوه شوئ نو د عادلو دیانتدار حکمران حکومت یوازې په بني ادمو نه په حیواناتو دغه وګورئ دغه عمر دی زنګل ته ورځي صاحب دې زنګل کې زمري دي وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اے د زنګل حیواناتو مونږ له لار راکئ چې په دې لار تیر علما لیکي په خدای قسم د زنګل ټول زمري مکت چې یو طرف ته غون شو عمر له لار ورکړه هغه هم کمران حکومت یوازې په بني ادمو نه په حیواناتو نو زما عزیزان عمر وفات څنګه سړی د ده واده څنګه شوی او حسین منلو والا او علي منلو والا د بیبي فاطمه واده باندې خو یو خجوره نه وه تقسیم شوې د فاطمه واده خو نوې جوړه نه وه بنارسی نه وه جایګیر او جایداد لیکل نه و مازیګر کې پیغمبر په خپله نکاح وتړلو او جنکۍ ورسره کړې او د حضرت علی کور ته یې واستوله ډوله یې نه وه چوپان نه و فوجي بینډ نه و د بارډر او د ملیشې بینډ نه و نن علي منلو والا په کیسهخانه کې روان دي او غړز دی غړز دی غړز دی هلکه څوک دي دا د حضرت علی صاحب مریدان دي او د حضرت علی د مرید واده دی پکې بینډ غږي شرمېدلو تاسو د حسین نوم په کوم اخله د شاه قاسم په واده بینډونه غږېدلي د بیبي زینب نوم تاسو په کوم هغه زینب چې د یزید په مخ کې هغې کوم تقریر کړی ټول دربار یې اک بک هغه زینب چې مارغانو نه و لیدلی او په دربار کې چې هغې کوم تقریر وکړو نن تاسو د خپلو ښځو حال وګورئ زینبه په کیر خوشحالوئ د خاورو په ډولګۍ کې په شربت پې خوشحالوئ په سبیل امام حسین دا نظر دی
د غیر الله په نوم که شربت شو، که چیلې حلال شو، که ګډوره حلال شو، که حلوا پخه شوه او نامه پې د الله نه سوا د بل چا وه، د خنزیر نم زیات پلي. تاسو پوه شوئ؟ تاسو دا پښتانه چې لاری ماری والی وایي د پیر بابا ګډ مې منلی او چې دا لاری والمه او جوړه شي نو پیر بابا په ګډ مې منلی. دا ګډ چې هلته یو شي خنزیر خوراک د دې نه بهتر دی د دې ګډ خوراک. ځکه نظر دا عبادت دی او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک. د الله په نوم پاروای چې د هر چا بخي او کدی د الله نوم نه واغسته وي چې دا چیلې د پلانی زیارت یا د پلانی بابا او دا په بسم الله الله اکبرم نه پاکیږي تر څو پورې چې د چیلی او د ګډ په ژوند د دې عقیدې نه توبه وباسي او هغې نه وروسته په بسم الله الله اکبر لال کې نواله به پاکیږي. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ سوچ کوئ، فکر کوئ، دین نه ټوکې او لوبې مه جوړوئ. د دې خبرو به خدای ته تاسو جواب دی. دا شرکیات ښځه چرګې لاندې 11 هګۍ کېدي، وایي دا 11مه پکې د لوی بابا ده. نو هغې له بیا چېرته سید لټوي، سیدانو له بیا وایي. سیدان خو ډېر لوی خلق دی، ډېر اوچت خلق دی، د پیغمبر اولاد دی، خو الله دې پرې رحم وکړي. چېرته چې ډولکی ګوري سید پرې مخکې روان دی، چېرته چې د سید حسن پیر ډالی ګوري هغه نجیله به یې ګلونه ورچولي او صاحب غړچې 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 څه چل دی؟ هغه نجي روان دی ډالی ځي د پلاني زیارت. خدای ته وګورئ، د خدای هغه لویې ورځې ته پیغمبر خو د مزامیرو او د ډولکو د سرودونو متعلق ویلي څه دي؟ د پیغمبر اولاد په ډولکو سرودونو کې رواني. خدای ته وګورئ، ملک بیړه تباه شوه، غرق شو، مسلماني سیلاب یوړه. د خدای خاطر دین پورې مسخرې مه کوئ، دین پورې ټوکې مه کوئ. محرم او بار وفات یو رسم او رواج مه ګڼئ. په غزا لمړه کېږي، تیاره غزا روس سره شروع ده، ورځئ پې. نو اوس عزیزانو کور ته به ځئ که بل خوا به ځئ؟ دعا